لکه دا مسله حدیث کې راغلی ده ټیک حدیث کې راغلی ده خو لیکن زما په رواج کې نشته صحیح ده په حدیث کې راغلی خو لیکن زما په مذهب کې نشته صحیح ده حدیث کې راغلی خو لیکن زما شیخ نه دی کړی صحیح ده حدیث کې راغلی دی لیکن زمون مزاج نه مني دغه پروګرامونه چې ارڅو کوي دا په دې کمین کې واقع شو چې ګیره کې د ذری په اندازه باندې چې تاسو زړه کې واقع شو محمد رسول الله فرمایي جنت ته بلار نشي یو څو نمونې مثالونه انسان په کور کې چې کله مړ وشي رسول الله فرمایي چې زره دفن کوي ستا نفس وي ترور مور نه پلانې نه دراغلي منګي ورته لک ساتو د پیغمبر په احادیث کې دا تصریح ده چې درې ورځې بعد په کور کې لګي پورته نشي ډوډۍ برابر نشي او ته وایي چې زبردست به خلک وایي چې د مور اې د خور اې د خزر د پلار هغه به خیرات لاړو اې تا ول ورس خیرات پرې خو دی یا نه اې دوی ورس خیرات د پرې خو دی یا نه د درې ورس خیرات د پرې خو دی یا نه یا به تور مثال یو بل مثال د فرض منځنه ورسره د سنت منځنه ورسره په دسته جمعي باندې دعا بعد جمعتون کې چې وای نکړه تعالی وي دا وهابي دي دا اهل الحديث دي دا به مذهب دي وای چې زما په علاقه کې خلک په عادت دي زموږ د محلي خلک به خپکیږي ام دقل محمد رسول الله فرمایي تکبر وای دا تکبر دی خلک د سپک وګڼل خدای زه اوس وکیدم دا خو پروز ما په مخ کې را پیدا شو وړي کې ماشوم دی راغټ شو زه د دې رقم سړیم د دې رقم سړیم د دې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي اصل کې علماء په دې باندې لیکل کړي چې دا حق مسله خلک ولې نه مني سلويخ وجه په هغه ذکر کړی دی یو پکې داري زه او دل غاړه کې خودل زه او دل تسمی زه او دل منل موږ تاسو په دې مرزونه کې واقع شو په خپل مرز سره پوي نه یو نو د دې وجنا ابن قیم شیخ فرمایي وی هغه کمین چې انسان د الله په طرف باندې پریدینه مومن د الله په طرف باندې پریدینه او اگر ورستکی په بل طرف باندې اړي هغه چې دی کمین د نفس دی تکبر نفس دی بل کمین چې دی عجب دی خود پسندی زما تقریر له خلک وخت دی بل چاله به نګدي زما خطبه له خلک وخت دی بل چاله به نګدي زما تدریس به خلک وخت دی بل چاله به نګدي زبد خپل خزه عالم نه دل تراولم په دې شرط باندې چې ګور دا به بیان کوي د بل چانه به ناوري ته پوهې شه په دې چې ته په دې کمین کې واقع شوی د شي ضرر کې واقع شوی چې د الله په طرف باندې استاد اوس نشي روانې دي دا مرزونه دي دا معلومات کله کېږي چې کله موږ بل بل مرزونه کې مسلو کې واقع شو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا احادیث دارا چې لیس الورو کل کفه دا به تقوا نه چې زبري جمعات کې وي مزینا ناروا زبري جمعات کې چې رشوت ناروا زبري جمعات کې چې قتل ناروا چې کله بل پکې زګیر رالم او ما ځان وساتو بعد دغه به دا معلومات کېږي